د خوست ولایت صبري او یعقوبی ولسوالۍ د زنبر ذخیروي بند د جیوفیزیک او جیوتخنیک چارې پیل شوې. په دې هکله جوړو شویو مراسمو کې د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین ویل په یاد بند 591 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د 22 متره ارتفاع درلودو سره به شاوخوا 1 میلیون متره مکعب اوبه زیرمه کړی شي. دوی زیاته کړه چې یاد بند د اقتصادي پرمختګ سربیره به د ځمکې لاندې اوبو زیرمه کولو وراخوا تر 100,000 جریبه ځمکه هم خړوبه کړی شي. په دغه مراسمو کې د اسلامي امارت د اوبو او انرژي وزیر مولوي عبداللطیف منصور د خوست ولایت صبري او یعقوبی ولسوالۍ د اسلامي نظام راتګ کې د ویاړونو ځای یاد کړ. ښاغلي عبداللطیف منصور ویل چې د اسلامي نظام ټول مسؤلین د هیواد له ولسي خلکو څخه راپورته شوي ریښتیني عادل او صالح مشران دي چې یوازینی هدف یې اوسمهال د هیواد آبادول او خلکو ته ریښتیني خدمات کړل دي. عبداللطیف منصور له سرمایه‌دارو کسانو وغوښتل چې د هیواد پرمختګ او خلکو ته د کاري زمینې برابرولو کې د اسلامي نظام تر څنګ ودرېږي. چې ستا د دې نظام له حضرت امیرالمؤمنین څخه یې ونیسه تر وزیر رئیس الوزراء والي صاحب رئیس صاحب او ټول خلک چې دي هغه صادق خلک دي هغه مخلص خلک دي. خو نن ستا د دې نظام مسؤلین خادمان سوي دي. هیڅ چا داسې نه دي ویل زه وزیر یم زه والي یم زه قومندان یم زه باید هغه میدان ته ورنسم. هغه د تا په خدمت کې دي. فعلا نن چې کوم موږ افتتاح وکړه دا یوازې د جیو تخنیک او جیوفیزیک یعنی د ځمکې پیژندنې مطالعات دغه افتتاح وه. نو د موږ تخنیکي ټیم راغلی و د دې تخنیکي سروې یې کړې ده. فری فیزیبیلیټي موږ ته دا وښودله چې نوموړی بند به د 22 مترو په ارتفاع سره جوړیږي او تقریبا د 1 میلیون زیاتې میلیون متر مکعب 1 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي او نوموړی بند چې ده تقریبا 100,000 جریبه ځمکه به اوبه کوي. همدارنګه په یادو مراسمو کې خوست والي مولوي عبدالقیوم روحاني ویل چې په تیرو 50 کلونو کې افغانان د اسلام په نامه ځورېدلي او شهیدان شوي دي. دا ځکه چې افغانان هیڅ کله د چا غلامي نه مني او هیڅ کله به چاته د دې اجازه ورنه کړي تر څو د هیواد یوې ولېشت خاورې ته هم په بد نظر وګوري. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د تیرو قربانیو یوازینی هدف لومړی د اسلامي شریعت پوره نافذول و او له دې وروسته به یې د خدای پاک ورکړي شرعي نظام د ساتنې لپاره وي. ښاغلي عبدالقیوم روحاني ویل اوس مهال چې په هیواد یو عادل او خپلواکه نظام راغلی نو وخت د دې ده تر څو خلکو ته په رښتینې توګه خدمات ترسره شي. ولس ملت پر نظام باندې حق لري. اولین حق یې دا دی چې د دوی ارمانونو ته رسیدګي وشي او دوهم قدم کې حق دا دی چې دوی ته آبادی وشي دوی ته چې د څه ضرورت لري هغه ته رسیدګي وشي. بلور د سیمې اوسیدونکو په وینا د یاد بند جوړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه خړوبه شي او ورسره په څنګ کې به خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. 100% امنیت تضمین ده. ټول هیوادوال کولی شي بلکې خارجیان کولی شي دلته شخصي سرمایه گذاري وکړي او دلته خصوصي پنګونه وکړي تر څو داسې حیاتي پروژې ولس ته وړاندې کړي. او بل دغه پروژه ډېر اهمیت لري خصوصا زموږ د سیمې دپاره چې موږ ډېرې شاړې ځمکې لرلې د دې په ابادۍ سره به زموږ شاړې ځمکې ابي شي. نو امکان شته چې دغه نه په راتلونکي بار کام جوړ شي نو موږ دا امید لرو چې دغه کار وشي. نو یو تر ټولو مهمه غوښتنه موږ د دولت نه دا لرو چې دغه کوم ډیم چې جوړیږي د کومې شاړې ځمکې دا چې آباد شي د دې لپاره لښتې جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د اوبو او انرژي وزارت له لوري د خوست ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د 50 میلیون افغانیو په لګښت سره 6 بېلابېلې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې.